چې وس مو کېږي هغونې ډېرې پوښتنې وکئ سر په خلاص کړئ د نن ورځ په درس باندې په دې خاطر باندې چې دغه مفهومونه په احتمالاتو کې تر ټولو ډېر استعمالیږي چې مثلا اکسپریمنټ څه شی دی سمپل سپیس څه شی دی ایونټ څه شی دی صحیح دی اکسپریمنټ چې دی اکسپریمنټ یو تجربه سرته رسولو په معنا باندې دی چې موږ تاسو راولاړېږو یو تجربه سرته رسوو دا دا معنی چې موږ تاسو یو اکسپریمنټ سرته رسوو صحیح دی مثلا یو ډاکټر راولاړېږي دوا یې جوړه کړې ده مثال دی د دې پر ځای باندې چې دغه دوا اول واري انسانانو ته ورکړي پر ځینو حیواناتو باندې ګوري چې آیا هغه حیوانات د منځه وړي که یا ګټه ورته کوي دا یو تجربه ده چې دوی سرته رسوي صحیح دی بیا دا اکسپریمنټ یا دا تجربه چې ده پر دوه ډوله باندې ده یو ډیټرمینیسټیک اکسپریمنټ دی او یو نان ډیټرمینیسټیک دی ډیټرمینیسټیک اکسپریمنټ هغه اکسپریمنټ ته ویل کېږي چې هغه پرېکړه کوونکی وي ډیټرمینیسټیک پرېکړه کوونکی ته ویل کېږي پرېکړه کوونکي څخه هدف دا دی چې هغه اکسپریمنټ که چیرې سرته ورسیږي بغیر د یوې نتیجې څخه دوهمه نتیجه نه ورکوي یا که چیرې مثلا موږ تاسو د افغانستان انتخابات په نظر کې ونیسو د افغانستان انتخابات که چیرې یوازې یو نفر ځان کاندید کړی وي د انتخابات لپاره یو نفر ځان کاندید کړی وي ستاسو په فکر باندې رئیس جمهور بیا څوک کېدای شي هغه نفر کېږي په دې خاطر باندې چې دوهم اپشن شته نه که چیرې دوهم اپشن وای بیا موږ کولی شوای چې ووایو چې مثلا 80% د دې امکانات شته یا 10% یا 40% د دا بل امکانات شته کله چې یوه تجربه موږ سرته رسوو او هغه تجربه یوازې یوه نتیجه ولري و هغه ته ډیټرمینیسټیک اکسپریمنټ ویل کېږي او نان ډیټرمینیسټیک اکسپریمنټ هغه تجربې ته ویل کېږي چې هغه د یوې څخه زیات نتایج ولري یعنی دوه نتیجې ولري درې نتیجې ولري څلور نتیجې ولري یا مثلا که چیرې زه راسم ساده دغه دی مثلا مثال لرګی دی یوه دا لرګی دی دا که چیرې زه وغورځوم زه پر دغه لرګي باندې د یو چا سره شرط تړلی سم چې د دې لرګي که دا طرف را دی ستا دی که دا طرف را دی زما دی صحیح دی نه دغه کېږي یو خو هغه چې مثلا دا یو سر و بل سر بیا معلوم یا یو سر و بل سر یې نه دی معلوم ساده لرګی دی ما زه غورځوم اوه دی په یوه وخت کې یو ریزلټ ورکوي یا بل داسې یو شی چې ستاسو په فکر کې راګرځي چې هغه یوه نتیجه ورکوي څه شی دی ګین اوه دا کوچنی ګین چې موږ تاسو غورځوو کوچنی ګین که چیرې موږ وغورځوو مثلا زه په رسم کې ماما یم او دغه یو څه دغه دی ورسره نابلد یم دا کوچنی ګین که چیرې موږ تاسو وغورځوو دا ګین چې دی دا یو طرف لري هر طرف چې راسي دا ګیریږي مثلا اوه نو موږ وایو چې دا یوه نتیجه لري په اخر کې و دې ته ډیټرمینیسټیک اکسپریمنټ ویل کېږي او نان ډیټرمینیسټیک اکسپریمنټ هغه اکسپریمنټ ته ویل کېږي چې هغه د یوه څخه زیات یا دوه یا درې یا لس یا شل یا دېرش یا پنځوس یا هر څو ریزلټه چې ولري و هغه اکسپریمنټ ته نان ډیټرمینیسټیک اکسپریمنټ ویل کېږي مثلا که چیرې موږ تاسې کاین غورځو پنجی شی ټول تور معلوم وي په دې ځای کې دغه د پنجې عکس وینه یوه د پنجان ده دا پنجی څوک یې لري په تاسو کې پنجی څوک لري پنجی چې دی پنجی یو پر یوه خوا باندې 15 دی او پر بله خوا باندې جامه ده صحیح دی اوس دا پنجی که چیرې زه غورځوم دی ما ته څو نتیجې راکوي دوې نتیجې راکوي یا به د پنجې طرف راځي چې 15 پر 19 دی او یا به د جامې طرف راکوي چې جامه پر رسم شوې ده د دغو دوو نتیجو څخه بغیر ما ته درېیمه نتیجه نه راکوي نو دا چې دی دا دوه ریزلټ ورکوي یا دوې نتیجې ورکوي دا پنجی چې موږ تاسو یې غورځوو نو هغه تجربه چې موږ تاسو یې سرته رسوو او د هغې تجربې نتایج یې تر یوه زیات وي هغه ته نان ډیټرمینیسټیک اکسپریمنټ ویل کېږي